یره نوازه ډېر دې وشرمولو، انډیا ته دې لاندې راوستو بې غیرته. یو بال او دوه رنزو او په هغې کې دې موبایل کو په منع. ایک نواز نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تھا، آج دوسرے نواز نے آخری اوور میں انڈیا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق کر دیا. سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو؟ قوم دې وشرموال، په شرمونو دې وشرمولو. زه تو داسې سوکان نشو پرېښی، تو دې مو کیریل دوستانو که بابر اعظم او رضوان 20 رنز هم کړی وي که نه، نو دا میچ موږ په اسانۍ ګټو. ادای له څه کوې، هغه آصف نو، هغه آصف علي چې د چکو باران چې به یې ځان ته وایي، هغه په 2 رن باندې آوټ شوی دی. دوستانو یو خبره کوم چې هغه امپایر هم زما سو خیال د انډیا سره و، ځکه چې هغه بال نه و او دوی په نو بال کې حساب کړی دی. رښتیا دې وویل. خیر دی، ګټه او تاوان دا پکې راځي، خو دوکه پکې نه ښه ګوره، دا مې یاد ساتئ. دا ټول میچ د محمد نواز دغه په سر باندې موږ بایللی دی. یو یې پکې نه وکړو او بیا یې پکې وایډونه هم له خیره سره وکړو.